ملا یعقوب ازبکستان او تاجکستان ته د افغان هلیکاپټرو د نه سپارلو له کبله ګواښ وکړ. سلام پوره جزئیات په سوله ټي وي کې راسره وګورئ. د طالبانو د تحریک د بنسټګر زوی او د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد نن یو ځل بیا پر ازبکستان او تاجکستان غږ وکړ چې د افغانستان لسګونه هلیکاپټرې ورته وسپاري. یعقوب مجاهد په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې یاد شوي هیوادونه دې د دغو هلیکاپټرو په نه سپارلو د دوی صبر نه ازمایي. طالبانو د دفاع وزیر همداراز له بهر ته تللو افغان هوایي ځواکونو او ظرفیتونو وغوښتل چې هیواد ته ستانه شي. هغه ژمنه وکړه چې له مخکني حکومت څخه به ډیر د هوایي ځواک د منصبینو درناوی کوي. ملا یعقوب په نننۍ وینا کې دغه منصبین د افغانستان پانګوال وګڼل او ویل چې له هیواده بهر یې څوک قدر او درناوی نه کوي. ازبکستان او تاجکستان څه موده مخکې له امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي وو چې افغانستان ته په مرسته ورکړي هغه لسګونه هلیکاپټرې دوی ته پرېږدي چې د جمهوري نظام له سقوط سره افغان پیلوټانو د دوی خاورې ته لیږدولې وې او لا هم دوی سره دي. په وروستیو ورځو کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له لوري د افغانستان له خاورې دوی ته د ګواښونو د رامنځته کېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. طالبان وایي چې افغانستان نه به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ رامنځته نه شي.